چې څه وکړم، زه چېرته لاړ شم، دا ګیره زما د بچو زما نه ایستل ده، د دې بچو په دې مخ په سپېړو والم، زما خو زندګي دوا کړه، ما په سوري کې 33 سال مزدوري کړې وه، هغه دې وډاو کړه، ځمکه یې رانه وډاو کړه، نو زه اخر څه وکړم، چړو غواړم. دا عبیدالله کونټۍ راوالي، زما کونټۍ راوالي، روان شي ما ته وایي ته خیر غواړه، نو زه خیرات غوښتی شم. کوم چې دواړه د مخکې زما زوی ویډیا کړې ده کوي ما 33 سال مزدوري کړله په سعودي کې او په دې بچو مې خرچ کړله، ما د دې بچو هېڅ قسم فرق نه دی کړی. ما 40,000 فوټ ځمکه دلته اخیستې وه، په 8,85,000 روپۍ مې وله دلته لار اخیستې ده، په 45 लाख روپۍ مې وله کور جوړ کړی دی، په 5 लाख روپۍ مې وله چې کوم دی نجیره اخیستې ده او په 7,50,000 روپۍ مې وله ویزه کړله دی عبیدالله. او بیا مې چې کوم دی نو 1500 ریال وله نه ورکړي چې بچیا لاړ شه که خفه وي بیا په دې باندې راشه. بل دی هغه مې واده کړی دی، واده کړی دی او بیا چې کوم دی نو تاسو سوچ وکړئ په دې باندې چې ما دا ټولې پیسې په دې خرچ کړي دي